ویلې دې وژړل؟ وچه بواسیدو. وچه بېوسېدو. په زړه کې درمون څه شی دی؟ هیڅ شی نه، چې مړ شم درمون نه لرم. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمنو لیدونکو، د روژې مبارکه میاشت اختر ته د ګوتو په شمار شپې ورځې پاتې دي. داسې یو کورنۍ ته راغلی یم چې دغه حاجي صاحب په کټ باندې پروت، د ملي کاړۍ ختم شوي بیچاره. دا هېڅ په خپو باندې ګرځېدلی چې د خپو نه یې معلومېږي چې دی په خپو باندې نه ده ګرځېدلی. خپو نه معلومېږي چې دا هېڅ همدلته پروت. څرنګه ژوند څرنګه تېرېږي؟ څه ده گذاره شي کنی نقصان نشتی. دا برابر مې دی یې که زه خپله مټینه وکړم متعریفه یې وخواست، یعنې بیا دا پوه شو. ویلې دې وژړل؟ وچه بواسیدو. وچه بېوسېدو. چای مړې رسېږي. خدای یو خیر یو ختم شي. نشته پیسې نشته، په تراکیدو په زیره نشته، چې ته کسه په زړه کې درمون څه شی دی؟ هیڅ شی نه، هېڅ ارمان نه لرئ؟ چې مړ شم درمون نه لرم. چې څه وکړو، دا ډېره زمونږ پوتې دي یمونه بره خو څه ورځ د پرې شو مړ شو. مېرمن دې وفات و او ته په داسې حالات کې یې، نو دا بچون چی کی بیا؟ الله شته بېشک تو نه چی غوړي نه دا بچون بله نه غواړي. څه په وکړو، چی درنه غوړي؟ د دغه شپه هم دلته راغلو. نو ته خپله په دا حالات کې یې، ژوند ته ډېر خفه یې که بچون ته ډېر خفه یې؟ بچون ته بچونو ته خفه یې. قدرمنو لیدونکو، د مور او پلار مینه وګورئ ښه. پلار په دې حالت کې چې دی بیخي جګېدی نه شي، په دې حالت کې د لاس حرکت نه کوي، دا بیا هم خپل اولادو ته خفه ده. ګورئ مور پلار ډېر غټ حق لري. دوی داسې ورځ راغلی چې دی نه اور وي چې نه وي خوړلي. یا دا خو لږ پرې راغلي دي راغلي تو ته یې خپلو سترګو نه کسې دا ورځ یاره دا ورغلي دي. بیا څه کې دی؟ بیا څه کې؟ بیا چې الله ته صبر کړي. الله دې په موږ ورحمېږي. قدرمنو لیدونکو، تر ټولو بهترین ځای د مرستې لپاره دغه دی. دا داسې یو بابا ده چې فلج ده، لاسونه یې کار نه کوي، ملې کړۍ ناستې دي او مېرمنې هم په حق رسېدلي، فقط یتیمان بچیان ورپاتې دي. هغه هم داسې ورځ وي چې دی په خپلو سترګو باندې ګوري چې هغه نهاره وي. تر ټولو سخت درد دغه وي چې کله د اولاد نهاره شي او ته په کټ باندې ورته پروت وي، فقط سوچونه فکرونه وایي چې الله ته دې ما اولادو ته یو څه را پیدا کړي. راځئ په ګډه همکاري ورسره وکړو، راځئ دغه بابا ته لاس ورکړو، که علاج یې کېدو تر څو علاج ورته وکړو. یم په سوچو کې غرق ستا په اندېښنو کې غرق، ګام پر ګام غمونه دي په